نن د زابل ولایت په مرکز کلات ښار کې د ټکسي موټر چلوونکو لپاره د ترمینل افتتاح د زابل د والي او نورو مسؤلینو په حضور کې وسوه. د دې ولایت د ترانسپورت امریت مسؤلین وایي چې دغه ترمینل د 22 میلیونه افغانۍ په ارزښت د 14 میاشتو په موده کې د ترانسپورت وزارت په بودیجه بشپړ شوی. د ترانسپورت د امیر په وینا د دې ترمینل په جوړېدو سره به د مسافرو زیات ستونزې حل شي او ورسره د ټکسي چلوونکو لپاره هم د پام وړ سہولتونه په نظر کې نیول شوي. هغه وایي دلته اداري تعمیر چې 12 اداري خونې لري، د مسافرو لپاره انتظارګاه، مسجد، دکانونه او ټول ضروري ملحقات موجود دي ترڅو هیوادوال ورڅخه ګټه واخلي. دغه موږ په حاله قرار کې لرو د دوه دانې پروژې دي چې د ترانسپورت او هوایي چلن وزارت لخوا څخه تنظیم شوي دي. د دواړو پروژو مجموعي لګښت 22 میلیونه افغانۍ ده چې په اندازه د 14 میاشتو کې تکمیل شوی دي. چې یوه دا د انتظارګاه پروژه ده، یوه د شرکي ترمینل پروژه ده چې مهم شان یې د شرکي د ترمینل پروژې احاطوي دیوال د هغه غټه جامه د 400 نفریزه، یو اداري تعمیر ده، دوه د محافظینو وطاقونه. د یادونې وړ ده چې دغه ترمینل جوړېدل د موټر چلوونکو د خوښۍ سبب ګرځېدلی.